وسلوالو طالبانو ایران ته ډیر سخت خبرداری ورکړ. ایران له افغان مسافرو سره څه کړي دي؟ طالبانو یې په اړه ایران ته څه خبرداری ورکړې دي او څه یې ورته ویلي دي؟ دلته راسره ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دا موږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په داسې حال کې چې افغان حکومت د ایران سرحدي ځواکونو لخوا په هریرود سیند کې د لسګونو افغانانو د ډوبولو د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. طالبانو هم په یو بیان کې له ایران څخه غوښتي چې له افغان کډوالو سره دي د ښه ګاونډیتوب او اسلامي ورورګلۍ د اصولو پر بنسټ چلند وکړي. د افغانستان په یو شمېر کورنیو رسنیو او ټولنیزو شبکو د خپرو شوي ویډیوګانو له مخې د شنبې په ورځ شاوخوا 50 افغانان چې د دهنه ذوالفقار له غیر قانوني لارې د ایران خاورې ته ننوتي وو د ایراني سرتیرو لخوا نیول شوي او له وهلو ټکولو وروسته هریرود سیند ته اچول شوي دي. په راپورونو کې د څو کسانو د ژوندي پاتې کېدو خبر هم ورکړل شوی دی چې شمیر یې بېلابېل ښودل شوی دی. طالبانو په خپل بیان کې د پیښې د مړو شمیر 22 تنه ښودلی دی او قربانیان یې شهیدان بللی دي. په بیان کې د ایراني چارواکو دا کار هم قساوت بلل شوی دی. په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دا راپورونه ناسم بللي او وایي چې بېلابېلو سرچینو او له هغې ډلې د طایبه د سیمې سرحدي چارواکو دا ادعاوې رد کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر خپل سیاسي معین ته دنده سپارلې ده چې په دې اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.